बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمندو کتونکو نن زمونږ د پښتو د کلاس څلورم ټولګي یا څلورم کلاس دی. نن به مونږ د نونو د معروفې او د مخصوصې حوالې سره خبرې کوو. د دې استعمال خبره به کوو. اول به مونږ د نون استعمال وایو چې نون په کوم ځای کې استعمالیږي. تاسو ټولو ته معلومه وي چې نون په 1991 د بالاګړۍ کم فیصلې چې وي پای کې دا نون راغلی دی چې دا به د نون پسې به لیکل کېږي او دا به د دوو ټکو د استعمال د پاره استعمالیږي. تاسو ته معلومه وي چې د 1991 د بالاګړۍ چې کومې فیصلې وي پای کې یو فیصله دا وه چې دا به نون لیکل کېږي او نون پسې به لیکل کېږي. نو دا نون ولې راغلی دی دې باندې به مخکې خبرې کوو. خو دا د نونو او دړې د دواړو د استعمال نه راغلی دی. چې کوم ځای کې نون او ړې استعمال شوې ده نو دا به موږ څه کوو، هلته کې به نون استعمالو. دې ته موږ نون وایو. لیکل کېږي داسې دی نون او نون، نون واو نون، دې ته موږ نون وایو. چې دا د نون کوم ځای کې د نون او د ړې په یو ځای استعمال کېږي نو هلته کې بیا موږ نون او ړې نه استعمالو، هلته کې بیا موږ نون استعمالو. لکه موږ لیکو د دې استعمال چې رڼا، ٹھیک شو، رڼا به موږ په نون سره لیکو. موږ لیکو کونډ، کونډ به هم په نون سره لیکل کېږي. یا موږ لیکو چې بڼ، بڼ دا به هم په نون سره لیکل کېږي. لکه رڼا شوه، کونډ شو، بڼ شو، داسې نور ټکي. لکه مثال موږ لیکو رونه، رونه چې موږ لیکو هغه موږ داسې لیکو. اوس مخکې کوم زړه املا چې وه د 1991 د فیصلو نه مخکې اوس هم په بعضې کتابونو کې داسې لیکل کېږي. په سوشل میډیا باندې په ډېرو پلیټفارمو باندې داسې لیکل کېږي، غلطه لیکل کېږي. رڼا مو مخکې داسې لیکله ر نون او ړ او الف رڼا. اصل کې دې ته موږ سوچ وکړو دا دی رنړه، رنړه. نو د نون او د ړې د اواز یو ځای چې یو ځای کې الله غني دې رڼا جوړیږي. نو ولې نه چې د دوو تورو لیکلو په ځای موږ یو تور استعمال کړو. لکه نون او ړې یو اواز ورکړي نو د دې د وجې نه موږ دلته نون استعمالو. دا په پښتو کې راغلی دی. دا به د نون او د ړې چې کوم یو اواز دی دا د هغې په ځای به استعمالیږي. دا به موږ داسې لیکو، رڼا به داسې لیکل، دا به غلطي، دا به ټکي. ټیک ده. کونډ لیکو نو کونډ به مخکې موږ کاف واو نون او ړې لیکو کونډ. ټیک شو. نو دا هم غلط دی. یا بڼ چې موږ لیکو مخکې نو بې نون ړې بڼ داسې موږ لیکو. دا لیکل اوس غلط دي، داسې به نه لیکو ځکه چې نون او ړې په یو ځای باندې د دې یو اواز دی. نو ولې نه چې د دې دوو تور په ځای موږ یو تور استعمال کړو. په دې نون او ړې اواز یو دی نو ځکه دا نون استعمال راغلی دی. نو د نون او د ړې په ځای موږ صرف نون استعمالو. یا موږ ورونه لیکو، موږ اوس داسې لیکو، مخکې به دا داسې لیکل کېدو ر واو واو ر واو نون او ړې او هې ورونه. نو لہذا داسې لیکل اوس غلط دي، دا ټیک دي. ورونه، بڼ، کونډ دا به موږ داسې په دې ځای کې استعمالو. بل یو تور دی موږ سره یې ده، دې ته موږ معروفه یې وایو. معروفه یې، د معروفه یې اواز سره د دې اواز چې کم د کم ټکي یا د کم لفظ چې اواز اخر کې ای راځي ای نو هغې په ځای به موږ دا معروفه یې استعمالو. یعنې په اردو کې چې کوم دی، په اردو کې چې د ای اواز ای کې کومه دا یې استعمالیږي. په اردو کې ساده یې استعمالیږي. د دې اواز چې په اردو کې څنګه دی نو پښتو کې موږ دا یې لیکو. لکه په اردو کې موږ لیکو که نه لړکي، لړکي. دا کی اخر کې ای اواز چې راغی نو دا به موږ معروفه یې استعمالو. په پښتو کې چې د کومو څیزونو په اخر کې ای اواز راځي نو موږ به معروفه یې څه کوو استعمالو. اګه موږ معروفه یې استعمالو. لکه موږ وایو سپي، سپي اخر کې ای आवाज راځي سپی شو. یا موږ وایو چې کړي،
مونږ چې پکاوړې چې پکې پخاو هغه کړي، یا مونږ وایو چې لرګي هم لیکلی شو، لرګي شو. داسې بلاشي ټکي نورم دي چې مونږ لیکلی شو، لکه بل سړي. په دې کې به یو بل خبر هم تاسو یاد ساتئ چې دا معروفه یې چې دا معروفه یې دې ته مونږ معروفه یې وایو. ټیک ده؟ دا به د جمع مذکر لپاره هم استعمالیږي، جمع مذکر لپاره. ټیک شو؟ چې دا تاسو ته یادي چې معروفه یې به د جمع مذکر لپاره هم استعمالیږي. علاوه د دې نه که کوم څیز اخر کې ای आवाज ورکوي نو هغه کې به مونږ معروفه یې استعمالو، اخر کې ای आवाज راځي. ټیک شو؟ نو مونږ به څه کوو؟ معروفه یې به استعمالو. چې دا کوم ټکي په اخر کې ای आवाज راځي یا مونږ جمع مذکر جوړو، یو مذکر اسم دی دا غي مونږ جمع جوړو، نو هم به مونږ معروفه یې استعمالو. کوم مونږ سوچو کو دا سپی چې دی دا جمع مذکر دی، دا مونږ واحد لیکون نو سپی. ٹھیک شو؟ د سپی نه چې مونږ جمع مذکر جوړو نو بیا سپی سره د معروفه یې سره لیکل کیږي. یا کړي دی دا اصل کې یو ته مونږ کړي وایو، چې د یو نه سیوا شي بیا ته مونږ کړي وایو. یا مونږ لرګي دی نو یو ته مونږ لرګي وایو. لرګي مونږ سره مذکر دی نو چې د دې مونږ جمع جوړو نو دا به معروفه یې استعمالیږي لرګي. اخر کې سوچ تاسو کوئ اواز ته ګوره چې ای اواز پکې راځي لرګي. دا سړی دی، سړی جمع مذکر دی نو چې د دې نه مونږ واحد جوړو، د سړی واحد چې دی نو هغه سړی دی. سړی یو ته وایي چې د یو نه سیوا شي نو دې ته بیا مونږ سړی وایو. نو دلته وګورئ دلته کې ټولو کې دا معروفه یې استعمال شوې ده. نو چې کله د یو ټکي یا د یو سیس په آخر کې ای आवाज راځي نو مونږ به دا معروفه یې استعمالو. په اردو کې دا ساده یې لیکل کېږي، په پښتو کې دا مونږه غونډې یې او لاندې پراته ټکي به ته راځي. نو چې کوم سیز ای आवाज دی نو هغې کې مونږ معروفه یې استعمالو. یا د یو اسم نه مونږه جمع، یو مذکر اسم دی د هغې نه مونږ جمع جوړو، جمع مذکر نو هغې دپاره به هم معروفه یې استعمالیږي. لکه سپی واحد دی، د دې جمع چې مونږ لیکو نو سپي به لیکو. ټیک ده؟ ها بل یو یې د مونږ سره چې هغې ته مونږه مخصوصه یې وایو. مخصوصه یې ټیک شو؟ یا یای مخصوصه یا یای معروفه، دا ورته هم وایي معروفه یې او مخصوصه یې ورته هم وایي. مخصوصه یې د یو نوم یا د یو ټکي په آخر کې ای आवाज لږ د دې ای نه لږ نرم आवाज ای आवाज چې کوم دی هغه چې په کم نوم یا یو کم لفظ کې آخر کې راځي نو هغې کې به مونږ دا مخصوصه یې استعمالو چې کوم آخر کې ای غونډه کې आवाज ورکوي. ټیک ده؟ دا سختي ای आवाज ورکوي او دا ای لږ نرم आवाज ورکوي نو هغې کې به مونږ مخصوصه یې استعمالو. بله خبره دا به د جمع مؤنث لپاره هم استعمالیږي، جمع مؤنث لپاره. ټیک ده؟ یو مؤنث ټکی دی د هغې جمع مو جوړو نو هغه به مونږ بیا په مخصوصه یې سره جوړو. لکه مونږ د مخصوصه یې استعمال وایو چې ښځې. ټیک شو؟ ښځې دا د یو نه سوا کېږي نو ته مونږ ښځې وایو، یو ته مونږ ښځه وایو. ښځه دا واحد دی او د دې نه مونږ جمع جوړه کړه نو د مخصوصه یې سره به دا نه اوږده یې به دلته لیکو. دا ښځه چې دا مؤنث دی واحد دی چې د دې نه مونږ جمع جوړو نو دا په مخصوصه یې به استعمالیږي. دغسې نور ټکي د مونږ مثال وایو چې ښېګړه، ښېګړې. ټیک شو؟ دا مؤنث ټکی دی. ښېګړې دا د ښېګړه یو ده، ښېګړه یو ته وایي او ښېګړې بیا ډېر شو دی جمع شو. ښېګړه یوه او د یو نه زیات شي نو بیا مونږ ته ښېګړې به ته وایو. یا مونږ وایو لوبې.
دلته مخصوصه یې ما استعمال کړ. ولې استعمال کړه؟ چې د لوبې واحد چې موږ لیکو هغه به لوبه لیکو. ولې؟ دا مؤنث دی. ټیک ده؟ یا موږ لیکو کلکه کلکې. ټیک شو؟ یا بیزه بیزه موږ لیکو که نه؟ بیزه. د دې چې موږ جمع جوړو د دې جمع به څه راځي؟ بیزې. یو ته بیزه وایو، ډېره ته موږ څه وایو؟ بیزې. دا به هم مخصوصه یې استعمالیږي. ولې مخصوصه یې استعمالیږي؟ ا لکه بیزې ا اخر کې ا आवाज ورکړي، یا دا موږ وایو سپي اخر کې ای आवाज ورکړي. دغه سخت دی، دا لږ نرم आवाज دی. چې کوم نرم आवाज ورکړي نو هغې کې به موږ مخصوصه یې استعمالو. یا د یو مؤنث اسم نه جمع جوړو نو هغې کې به هم موږ مخصوصه یې استعمالو، لکه بیزه نو بیزې. ټیک ده؟ نو اوله خبره، زیاتر مؤنث ټکي هغه دي چې د هغې په آخر کې خا راځي، لکه ښځه نو دا مؤنث دی. نو دی چې موږ جمع لیکو نو دا مخصوصه یې سره لیکو ښځې. ښېګړه دا مؤنث دی. یا موږ وایو کلکه آخر کې خې راله، نو د کلکه یو دی چې کله د دې جمع مو لیکو نو بیا موږ لیکو کلکې ولیکو. یا موږ لیکو چې پوزه آخر کې خې راځي، چې د دې موږ جمع لیکو نو پوزې. ټیک ده؟ یا موږ داسې ډېر ښه ټکي دي، خو لکه موږ لیکو چې کلکه کلکې دا ما ووي. یا موږ وایو شپه نو شپې. ټیک ده؟ شپه او شپې پکې هم راځي. موږ وایو چې شپه، د دې چې موږ جمع لیکو نو را به شي شپې شپې. نو چې هغه مؤنث ټکي چې د هغې جمع مو لیکو نو هغه به موږ مخصوصه یې سره لیکو. یوه خبره شوه. دویمه، چې د کم ټکي یا د کم لفظ په آخر کې ای आवाज راځي، نرم ولته کې د ای نه نرم आवाज راځي، نو هغې کې به هم موږ بیا مخصوصه یې لیکو. لازمه نه چې د هر یو مؤنث جمع چې موږ جوړو نو مخصوصه یې به راځي. داسې بلا نور ټکي هم دي چې بغیر د مؤنث نه هغه به مخصوصه یې موږ لیکو. نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي. یو خبره زه بله کومه چې معروفه یا مخصوصه یې په منځ کې راشي. لکه معروفه یې استعمال لیکو او د مخصوصه یې په منځ کې استعمال. لکه موږ لیکو لکه بیزه بیزه. ٹھیک شو؟ وګوره دلته یې استعمال شوې ده، دا معروفه یې دلته منځ کې ای आवाज ورکړي، بی ای اخر کې ای आवाज ورکړي، نو دلته کې دا معروفه یې استعمالیږي. خو مخصوصه یې ته موږ ولیکو نو موږ لیکو چې ښېګړه یا خیبر. خیبر دلته هم یې استعمال شوې ده او دلته هم یې استعمال شوې ده. فرق په دواړو کې څه دی؟ چې دلته کې دا یې د ای आवाज ورکړي نو معروفه یې استعمال شوې ده، پراته ټکي دي. دلته دا یې د ای आवाज ورکړي، خې دا دی بی، دلته ای دی دلته ای دی، نو دا دلته معروفه یې استعمالیږي، دلته به مخصوصه یې استعمالیږي، دلته خیبر. دغه شان دی نور ټکي بلا راتلی شي. لکه موږ وایو چیرله، پښتو ټکي چیرله چیرله. ټیک شو؟ ای आवाज ورکړي. کو موږ لیکو په مخصوصه یې استعمال لیکو ښېګړه ښېګړه. دلته مخصوصه یې استعمال شوې ده. چې دا مخصوصه یې په منځ کې راځي نو هلته موږ به لاندې باندې دا نیغ ټکي کوو. چې کوم دی کې معروفه یې راځي نو هغې کې موږ پراته ټکي لیکو. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي. یا موږ لیکو د مخصوصه یې استعمال لیکو یا د معروفه یې موږ استعمال لیکو. موږ وایو چې د دې معروفه یې استعمال لیکو چې سپي تلی دی. معروفه یې استعمال شوه. د مخصوص یې استعمال لیکو چې لوبې ښکلې وې. لوبې. ټیک شو؟ دا مخصوصه یې به استعمالیږي ښکلې. لوبې ښکلې وې. ټیک ده؟ نو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. که بیا هم څوک نه وي پوه یا په دې کې څه غلطي نو موږ ته تاسو په کمنټس کې ویلی شي. ډېره مننه. السلام علیکم.